خبرې کوې که نه ستا زوی مې اغوا کړی دی یو خبره مې واوره چا ته دې وویل یا دې راپورټ وکړو زوی به دې ژوندی نه غواړي زما نه او بله خبره ده ځان سره څوک رانولې د خدای دپاره هېڅ چاته هم نه یم خو چې زما بچي له څه ونه شي او د 10 لک روپو غم کوه او چې کله تمارین وکړو نو بیا هغه د ځان نه رسوه صحیح دی جي وبشي بندوبست جي د زوی سره دې خبرې وکړه چې په خپله غوږ وی واورې الو پاپا ما بچکا خبرې خو د خپل زوی واورېدې که نه د 10 لک روپو بندوبست وکړه او راوی رسوه خو که څوک دې خبر کړو یا دې څوک راوستو خپل زوی به زما ژوندی نه غواړې نه جي هېڅ چاته هم نه یم نه یم چاته د خدای دپاره چې زما بچي له څه ونه شي او چې رینګ مې ته وکړو په هغې کې به ته ځې خېماز ته ځان نه رسوه زه بندوه نوروايده ولې خیر دی ای چلو شو ته خو ډېر زیات خفه شوې په دې موبایل درته چا څه وویې کو او زیشانه رینګ راته راغلی و او دا یې راته وویې چې ستا ماشوم بچی مونږ غوا کړی دی او 10 لک روپۍ راولېږه نوروايده خفه کېږه مو را چې راپورټ ولیکو او پولیسو ته ووایو نه زیشانه دا سړی راته ډېر هوښیار غل ښکارېږي د ټولو ناولې ماله دا دمکي راکړه که چېرې زما خلاف و رپورټ ولیکو او یو په ما پسې پولیس راوستو نو ستا بچی به زما د لاسو نه روغ نه ځي دا یې ماته وویې ها دا خو ډېر هوښیار دی دا راته ووایه نوروايده چې تا ته یې وي چې روپۍ کوم ځای ته راوړه زیشانه دا یې راته مه وویې چې د ځان سره به بل څوک هم نه راولې او یا زما ځای دې چاته وښوو نو ستا د بچي خیر به نه وي زه خو وایم 10 لک روپۍ زما په بچي باندې ورکې نه دي خو چې زما بچی ماته روغ میلاو شي تاسو کښېنئ ملګرو زه د 10 لک روپو بندوبست کومه په ما باندې ټیم نه پاس کېږي زه لاړمه ایوبه ما ته پته ده چې د اوس بیا ولې چا پټ کړلی مهنګایي ډېره زیاته شوې ده خلک به اوس غلاګانې هم کوي شوکې ډاکې به هم وهي ماشومانان به هم پټوي خو الله پاک دې د زوی ده ته روغ جوړ میلاو کړي ایشانه دا وبرده کوو دونه بغیر نور څه شی نه و ونه شروع ده ګوټونه اور درکول غواړي راځه دا خو د زهیب مور د کور نه رینګ وکړو داسې راته ښکاري چې دا به هم د زهیب خبره کوي چې زهیب په کور کې نشته خو که دې ته ما ووې چې زهیب چا پټ کړلی نو په دې باندې به څه تېرېږي راشه بهانه ورته وکړه او الله دې خیر کړي هلو ها زهیب زما سره راغلی ته بې فکره شه ښه کېدی شي ماښام در شو او که ماښام در نه رالو نو دغه ځای کې زه یو دوست سره یم بیا کېدی شي شپه وکړو سبا درشمه ښه ته بېغمه شه صحیح ده او ټیک ده زه الله دې خیر صحیح شو زه یا الله په جولۍ کې مې خیر واچوې ربه د پیسو انتظام خو وشو خو یا الله چې اوس دغه سړی رینګ وکړي ولې ما ته یې ویل دي چې ته به دوباره رینګ نه کړې ښکاري رینګ یې وکړو هلو جی 10 لک روپو غور دې وکړو او جی پیسو بندوبست مې کړی جی زه یې راته خپل وښایې چې زه درشمه بارې هوښیاري به نه کوې د شی دې سر ته ځان نه خېټوه ستا د کور نه 10 منټه لار ده وته زه به ستا انتظار کوم صحیح دی جی خو جزات ځان نه ورسوه ټیک ده بس زه هم لږ ساعت کې درالمه جی
شاډاګه سر ته خو راورسېدم ما ته خو دوی نه ښکاري ورېږه اواز ورته کومه زهیبه ته څنګه یې ښه یې که نه یا الله ستا لاک لاک شکر دی زویه هغه غل کوم یو دی ته یې چې پټ کړی وې تاسو او زه دادا د پیسو دپاره تاسو خپل نوسی غوا کړی ما ته به ورین کړی او مخامخ به ویلي چې څومره پیسې دې په کار وې ما به درکړې وې خو داسې چل به ونه کوو تا ته پته شته په ما چې کومه سخته او کوم تکلیف تیر شو ته د هغې نه خبر یې چې دا کار دې وکړو نورواده بچیا په تا چې کومه سخته نن تېره شوه دا په ما هره ورځ تېرېږي خپل نوسی زهیب ما د پیسو دپاره نه دی غوا کړی دادا دا څه ګډې وډې وایه تاسو چې دا ما د پیسو دپاره نه دي کړي ولې ما ته دې رینګ ونه کړو چې 10 لکه روپۍ راوړه او داسې کومه سخته ده چې په تاسو باندې هره ورځ تېرېږي ستاسو خو زه خیال ساتمه د خپلو بچو نه زیات خیال ساتم په هره میاشت کې زه تاله پیسې درلېږمه وای بچیا ما خو تا ته وویل چې زویب ما د پیسو دپاره نه دی غوا کړی صرف نن تا ته دا خو وه چې د بچي سخته او تکلیف څه ته وایي کومه ورځ چې ته را کور راتلې بچیا او ما ته دې کور پرېښودو هغه ورځ تا یاده شي ما په دې زړه باندې دومره غټه غټه کېښوده او دا تکلیف مې برداشت کړو دادا ما تاسو ته دا خبره کوله چې ما ځانه نوی کور واغستو دا زوړ کور به تاسو ته پاتې شي او زه او زما بچي به هغې کور له لاړ شو نورواده بچیا الله دې تاله ډېر هر څه درکړي تاله دې بنګلې درکړي تاله دې مال درکړي زه نه خفه کېږم بچیا الله دې تاله خوشحالیانې درکړي خو په دې خبره خفه کېږم چې د جدایي نوم به راته نه الې ستا په جدایي باندې مې دا زړه یو پړق کوي او چوي دادا ستاسو خبره به ټیکي خو زما کور والم دا خواهش لري چې موږ ځان خپل یو کور جوړ کړو خپل یو نغری وي او خپله خوشحالي وي دادا زما واړه په دې کور کې نه خوشحالېږي ستا جدایي زمانه نوره نه برداشت کېده او دا قدم مې چود کو خپل نوسی مې اغوا کو هغې چې زما نور واحد بچي ته هم دا پته ولګي چې د اولاد درد څه شی دی او څه دی بچیا ما ځکه دا غوا کړې ته خفه نه شې ما ته پته ولګېده دادا چې د بچي درد څه ته وایي نن چې زه د خپل بچي دپاره کوم ودردېدم د دې نه زیات په تاسو زما دپاره دردېدلې
خو زه به نن نه بعد تاسو یوازې پرېنږدم نه به پرېږدم ما معاف کړئ دادا کله چې د بچو ضرورتي نو مور او پلار په ځان باندې سختې تیری او د خپلو بچو هر خواهش هر ارمان پوره کوي خو چې بیا کله د دغه مور او پلار د خدمت وخت راشي نو دغه بچي د هغوی نه انکار کوي او د ځان نه یې بیلی د مور او پلار د خپو لاندې جنت دی د دوی په خدمت یو لوی اجر او ثواب دی چې مور او پلار دې ونه بخي نو الله پاک به دې نه بخي د خپلو مشرانو نه دعاګانې واخلئ او د خپلو مشرانو خدمتونه وکړئ چې الله او دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي دا ویډیو د خپل ملګرو سره د صدقه جاریه په طور باندې ضرور شیر کړئ د نورو ښکلو ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ فیسبوک پیج فالو کړئ لایک کړئ او د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ